تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو خطرناک عملیات څومره طالبان وژلي دي، چیرته او څنګه یې عملیات ترسره کړي، په دې ویډیو کې را سره وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. کندهار کې د 14 ترهګرو طالبانو وژل کېدل. 13 ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قوو په ملاتړ د کندهار ولایت ارغنداب، ژړۍ او شاولي کوټ ولسوالیو کې طالبان په نښه کړل. د دغو عملیاتو په پایله کې 14 طالبان ووژل شول، 6 نورې ټپیان او 3 تنه نور ونیول شول. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه یوړل شول. د دې په خوا کې 50 بېلابېل ډوله ماینونه چې طالبانو یا د ولسوالیو کې د ملکي او پوځي کسانو د وژلو او ورانکاره فعالیتونو ترسره کولو په موخه ځای پر ځای کړي وو، د اردو ټیم لخوا شنډ شوي دي. بل خوا زابل کې هم 15 طالبان وژل شوي. 13 ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قوو په ملاتړ زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې طالبان په نښه کړي. په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. همداراز د طالبانو 3 موټره، 15 موټر سایکلونه او یوه اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. بل خوا په بل راپور کې راغلي دي چې 13 ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قوو په ملاتړ روزګان ولایت چوره او ترینکوټ ولسوالۍ کې هم طالبان په نښه کړل. په پایله کې 9 طالبان ووژل شول او 4 نور ټپیان شوي دي. همداراز د طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.